دي خوش خلاص خلاص كتابنا من نظر من تبص فقط كتابتي قلمنا ذا شيئين لكن فوتبال نو دا خودونه میدان نه چې ته پکې فوتبال کې دا ورکوټه ها او د کوم کې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن لیدونکو ستړي مشه ته مده چې روغ اوسېږئ د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې ته راغلیو ګندوشک کلي ته په دغه ځای کې چې څو موده وړاندې ډېره سخته زلزله وشوله چې ګڼ شمېر شهیدان او زخمیان دغه مزار دره کې د کورونو له لاسه ورکړل موږ داسې یو ټولګي ته راغلي یو چې په دغه ځای کې هغه ماشومان چې کوم یتیمان شوي دي او په دې تیره زلزله کې زیانمن شوي کورنۍ زیانمن شوي د دوی لپاره یو ټولګی جوړ شوی دی داسې ټولګی جوړ شوی چې د زده کړو ترڅنګ د دوی لپاره یو تفریحي ځای هم دی د تفریح لپاره بېلابېل وسایل دوی لپاره دلته راوړل شوي دي تر څو د دوی هغه ذهني فشار چې د دوی په ذهنونو دی د تیرې زلزلې له امله هغه یو څه ناڅه راکم شي له دې سره او خوشبختانه به ووایو چې دغه ټولګي استاد هم له موږ سره استاد ستړي نه شئ خیر استاد بخیر ژوندی اوسئ دا راته ووایي استاد دوی د څه وخت نه تر څه وخته پورې دلته تاسو سره دیو مون سره تر 7 بجو نه تر 11 12 پورې وخت لري بیا ماشومان دي څه وخت لري چې لږ مخکې څه وروسته خو بس دلته موږ ته هم زده کړه مو ته او لږ لست او لوبې تفریحي ده چې موږ سره قسم لوبو شیان راغلي کړي هاي سو راکړي دیو مون سره لوبې دي د درس وخت څومره وي او بیا د لوبو وخت څومره وي د سهار نه اتو نه تر 12 دیو له موږ دغه کړی تخصصات کړي یو نیم وخت د درس دی او نیم د لوبې او هم د نږدې کړي کوي او هم بس تعلیمي ده دوی ته لکه د نورو مکتبونو په څېر باندې مکتبونو کتابونه وایي که نه نه ځانګړي کوم کتابونه خاص کتابونه موږ نه لرو موږ ته بس فقط کتابچې قلمونه دا شیان راکړي دي او موږ دې باندې بس یو څه چې بس د دې ماشومان لکه الف با توج شو دا ورته باندې خاطر باندې لږ کار وکړم مثال سره او تاسو چې پلان لرئ چې دا ټولګي به څومره غځېږي تر څو میاشتو پورې کال پورې محدود وخت دی فی الخاص موږ ته شپږ میاشتې وخت راکړی دی موسسې لخوا او نور هغې چې دی بس وایي موږ تاسو ته دغه کوو لکه غزوي او دا ماشومان اوس خو نن خو د فکر کوم کم راغلي دي دا ټول یتیمان دي که نه دي دې کې مختلفه دي څه یتیمان دي څه زخمیان هم دي او بس شکر دی بس نور کار ډېره مننه استاد الله یې تاسو ته اجر درکړي دومره زحمت وباسئ او د دوی سره دومره خواري کوئ تاسو د الله پاک ډېر ښه وکړي چې راغلی او بس موږ سره مو یو لیدنه کتنه وکړو او ډېر خوشحاله شو یو څو ماشومان سره به وغږېږو ها وغږېږو تاسو سره کوم ځای کې کښېنم دغه لږ خواره شي قاسمه خواره شي خادمان لږ خواره شي دا اوس هم کومه تاسو لږ خواره شي دا هیل کسو ایشاو جلې وچلې قاسمه دا ګیز ډبره ده که نغری دی او دا دیګ شو ښه دې کې اوس چې پخوئ چی شي پخوئ لکه انګولې کې چې پخوئ ښه او څو ساعته لوبې کوئ دلته د ورځې ټوله ورځ لوبې کوئ ما ویل که ټوله ورځ لوبې کوئ او ته هم لوبې کوې زړګیا ته اوس چی لوبه کوې د څه شي دا څه دی ګیس ډبه او دا لاس کې د څه دی دسکړی دې کې څه پخې صابون پکې پخې او درس دې نن څه یاد کړی دی الف بیتې دې یاده کړې ده الف بیتې دې نه یاده کړه سبې درته استاد ویلی او حساب دې مې یاد کړو څو پورې حساب دې یاد کړو زه به یو به زه یم یو به ته وې صحیح ده یو ته به وې دوه ته به وې دوه که نه دا ډېر بې زړه دی زه به ویم یو ته به وې دوه نه جاړي نه څه وخت هم خو یې نه چې جاړي ولې جاړي ته را نږدې شو ته دا څه دی
دا موږ موټر کوم دا موټر د ګاډي د سوارو دا خو ریلګاډی تا جوړ کړی دی دا چې نور هم داسې غټ کړي خو دا خو سم ریلګاډی شو دا به تر کوم ځای پورې غټېږي دا نور غټېږي پوره غټېږي پوره ښه غټېږي موږ او پوره جوړ کومه لوبه ډېره ښه کې دې لوبو کې دي کې دا بال والا فوټبال نو دا خو دونه میدان نه چې ته پکې فوټبال کوې دا خو ورکوټه میدان ښه او د کوم کلي ګندشل دا د دې کلي که نه نورونه دې راځي دلته ښه هغې هغې اوس راغلي نه دي نه بېرته لاړه درس یې ونه ویلی ها هغه خبرې چې نشي کوي هغه هم راځي درس ته ها او ته هم راځې درس ته لوبې ډېرې کوې که درس ډېر وی چی دې یاد کړي آفرین الف او بل هر شی دې یاد کړی دی ته خو ډېر تکړه یې ماشاءالله څوم نومره یې او درېیمه نومره آفرین سبق خو به مې پرېږدي خو به یې نه کړه د قرآن سبق به مې او د مکتب سبق به مې صحیح ده او حساب بله پیره چې زه راځم چې علي بیتي دې ټوله یاده کړي صحیح ده او حساب دې مې یاد کړی او ته لکه چې ټوله اوس بال کې او غرمه چې کور ته لاړ شي بیا څه کوئ غرمې نه وروسته اوبه راوړئ ټوله ورځ اوبه راوړئ بیا لوبې کوئ او دلته چې ته استاد کوم درس وایي هغه بیا د شپې کور کې نه یادوئ او نو ته خو چې ټوله ورځ لوبې کومه که نه ښه بیا د شپې درس وایي د شپې چې ډوډۍ وخورې بیا لوبه کوئ ښه او بیا د شپې کې ښه او ته بیټسمین یې که بالر یې بیټسمین یې په یو اوور کې شپږ چکې وهي که دا ستاسو کپتان دی کپتان خو نه دی ته بالر یې اوس تاسو کې کرکټ کې څوک تکړه دی یو اوور لوبه مو ما تا کړو او میدان چې دی سړک کې باندې سړک کې هم موټر ذکر ها اوس خو نن خو لیکيږي ځکه تاسو د درس ورځ چې کله تاسو چټي زه به راځم ما ته میچ صحیح ده تاسو ټول یو خاطر شولې او زه زما ملګری بلې خواته صحیح ده میچ وکړو د خیر سره او چې میچ چاو غټلو به بشیرنی پکې چي نه بوتل خو یخنی ده اوسه به تریخ چې به تیار کی کما ده میچ غټلو تریخ چې به ګړل براوړي نه نو هیڅ تریخ چې وګړه صحیح ده نه کیکونه خو نه خورم چې میچ به نه وګټو تریخ چې وګړه به چې تا ما نه دی وګټو به زه تر مکمل د کرکټ سامان راوړم صحیح ده او چې ما نه وګټو چې ما نه وګټو ما به تریخ چیس کی صحیح ده چې کله رخصت به راځي ها تاسو ټول سره مې ټوکې وکړلې کوشش کوئ چې دلته راځئ درس هم ووایئ د درس تر څنګ لوبې هم کوئ لږ وخت لوبو ته ورکوئ ډېر وخت درس ته ورکوئ صحیح ده بس خپل درسونه وایي دا درسونه ستاسو په ښه باندې راځي بیا چې له خیره سره غټ شي تاسو به ډاکټران کېږئ افرین نو کلمه به مو وایي د خیره مونځ به مو کوئ سبق به مو وایي تاسو چې بیا د خیره غټ شي بیا به ډاکټران کېږئ انجینران کېږئ د پوه شولو تاسو به بیا غټ خلک یاست بیا به د خپل کلي خدمت کوئ صحیح ده نو بس تاسو نور درس وایئ تاسو د درس نه لوبه صحیح ده او خدای پاماني ده ما سره خدای پاماني ده ټول یو خدای پامان افرین
قدرمنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ. د خپرونه مو راسره له پیل نه تر پایه پورې وکتله ومولیدله. دا ټوله هغه کوچنیان دي، هغه ماشومان دي چې د چا په تېره زلزله کې پلار له لاسه ورکړی، چا مور له لاسه ورکړی او حتما د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی دی. د دوی د ذهني فشار د کمولو په خاطر باندې تر څو د دوی لپاره یو تفریحي ځای هم دی او ترڅنګ یې د زده کړې ځای هم دی چې تر څو یو څه زده کړه وکړي. تر بیا چې نورو خپرونو ته ستاسو لپاره نورې خپرونې مده کوو، تر هغې موږ ته اجازه راکړئ. ښې چارې د الله وکړي.